د ایران پر خاوره د اسرایل او د امریکا تر بریدونو وروسته اوس هرمز تنګی د جګړې پر میدان بدلیدونکی دی. د ایران سپاه پاسداران ځواک خبرداری ورکړی چې هرمز تنګي ته نږدې کېدونکې نظامي بیړۍ به له سخت چلن سره مخ شي. سپاه پاسداران پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هر ډول نظامي کښتۍ چې په هر عنوان او پلمې سره له هرمز تنګي د تېرېدو هڅه وکړي دا له اوربند څخه سرغړونه ده او له سخت چلن سره به مخ شي. دا خبرداری مخکې له دې دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ امریکایي پوځ ته د هرمز تنګي د محاصرې امر کړی دی. تر دې امر وروسته د امریکا مرکزي قومندانۍ یا سینټکام ویلي د اپریل په 14مه د سهار تر 10 بجو وروسته د ایران ټولو سمندري بندرونو ته د کښتیو پر تګ راتګ بندیز دی. سینټکام زیاته کړې دا بندیز د هرمز تنګي له لارې د نورو هیوادونو بندرونو ته له تلونکو کښتیو پرته ایراني بندرونو ته د ټولو هیوادونو پر کښتیو پلي کیږي. د پوځي چارو شنونکي وایي اوسنی اوربند ښکیلو اړخونو ته یوې بلې جګړې ته د ځان برابرولو یو فرصت دی او ټولو اړخونو یوې بلې سختې جګړې ته چمتووالی روان کړی. دغه په خبره امریکا غواړي له هرمز تنګي د تېرېدونکو بیړیو په باچ اخیستلو کې ځان برخوال او کنټرول یې په لاس کې ولري. ایران سپاه پاسداران ځواک پرون یو ویډیو خپره کړې چې پکې یوې امریکایي بیړۍ ته له هرمز تنګي د خپل مسیر د بدلیدو خبرداری او نورو ملکي بیړیو ته له نظامي بیړیو د 10 میله لرې پاتې کېدو سپارښتنه کوي. This is Sabah Navy. This is Sabah Navy. Last warning, last warning, last warning. دوه ونې اوربند د اسرایل او امریکا د ایران ترمنځ یو لوی فرصت د په جګړه کې هیوادونو ته دینه عربانو هم ښه استفاده وکړله، هم سعودي عربستان هم متحده عربو دوی سلاګانې خریداري کړلې، جاپان نه، کوریای جنوبي نه دفاعي راکټونه او د اوکراین نه بي پیلوټ تیاري خریداري وسوله. دوی دوه ونیو کې اکمالات کوي. اصلا جګړه ټول روان د هرمز تنګي په عایداتو باندې. امریکا غواړي دا تنګی په زور ونیسي، ایران هیڅ وخت به صلح‌آمیز ورته تسلیم نشي. طبیعي خبر ده چې هرمز تنګی به یا بندیږي له منځه به ځي یا به د ایران په لاس کې پاتې کېږي. دلته به ډېره لویه جګړه په هغه کې اوسي تنګي هرمز کې. په ایران د امریکا او د اسرایلو له تیرو څه کم 40 ورځنیو بریدونو او 2 ونیزو اوربند په لړ کې تر ناکامو خبرو وروسته دواړه خواوې اوس د هرمز تنګي د کنټرول پر سر له جګړې سره مخ دي.